لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د ترکمنستان هیواد سره په ځینو ډیرو لویو پروژو باندې کار روان ده چې تر ټولو لویه پروژه مشهوره پروژه چې هر څوک ورسره اشنا او بلد دي هغه ټاپي ده. بله پروژه د ریل ګاډي د پټلۍ ده، بله د برق ده، او په برق کې هم بیا یو هغه برق چې د افغانستان دپاره ده، یو هغه ده چې له افغانستان نه تېرېږي ګاونډي هېواد ته. که راسو د ټاپي په برخه کې، نو ټاپي واقعا یوه داسې پروژه ده چې د افغانستان په اقتصاد باندې به ډېر لوی او مثبت اغیز ولري. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو د لیږد نه لیکه ده چې ټول اوږدوالی یې 1840 کیلومتره کېږي. 1840 کیلومتره. له دې جملې تر اوسه پورې 214 کیلومتره د ترکمنستان په هیواد کې رغول سوې ده او د نورې کار به له دې وروسته شروع کېږي. د ټاپي نه لیکه به په کلني ډول 30 میلیارده متره مکعبه ګاز لیږدوي. له دې څخه به 15 میلیارده متره مکعبه افغانستان کې او پاتې 14 میلیارده متره مکعبه به په پاکستان او هندوستان کې مصرفېږي. د ټاپي نه لیکې باندې ټول لګښت 10 میلیارده ډالره اټکل سوی. هر کال به شاوخوا 450 میلیونه امریکایي ډالره افغانستان ته د ترانزیت فیس په توګه ورکوي. دا نه لیکه به د رغولو په مهال او وروسته د عملیاتي کېدو په مهال د حفظ او مراقبت او امنیت په برخو کې زرګونه دندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول رامنځته کړي. افغانستان به وکولای شي له ګازو څخه په ګټه اخیستنې سلګونه میګاواټه برېښنا تولید کړي. د برېښنا تولید په خپله د افغانستان ملي بودیجې ته هر کال سلګونه میلیونه ډالره جذبولی شي. د برېښنا او ګازو له راتګ سره زموږ داخلي صنعت او تولیدات ښه وده کولی شي. دا پروژه په سیمه کې د افغانستان د اقتصاد محوره سیاست او اقتصادي اتصال تر ټولو بارز او کامیاب مثال کېدلی شي. تاسو ته معلومیږي ورونو چې افغانستان فلحال ولسونو ته ګاز نه لري او خپل تیل دومره نه لري چې ټولو ته کفایت وکړي. د برېښنا په برخه کې هم مشکلات دي. نو د ګازو راتګ به په څو برخو کې ډېر مثبت اثر ولري. لومړی دا چې اوس ټوله دنیا د اقلیم له بدلون سره مخ ده او له سختو مشکلاتو سره مخامخ ده او د هغو لوی اثر دا ده چې د مځکې په سر باندې ځنګلونه شنه بوټي وهل کېږي، په نتیجه کې هم سیلابونه ډېرېږي او هم هوا تغیر کوي. نو که ګاز د افغانستان ولس ته ورسیږي نو د افغانستان ځنګلونه به او بوټي به محفوظ شي، د دې به ډېر ښه اثرات وي. همدارنګه د ګاز په راتګ سره کولی شو چې له همدې ګازو نه برېښنا هم تولید شي. دا یې بله لویه ګټه ده. او د ګاز په راتګ سره چونکې ګاز تر تیلو او
په اوس دور کې تر بوټو لرګو تر هر څه ارزانه تمامیږي، نو دا هم له هیوادوالو سره یوه لویه مرسته ده. او دومره لویه پروژه چې د نړۍ 4 مهم هیوادونه سره نښلوي، سیاسي اثرات هم ډیر دي او زیاتو کسانو ته روزګار هم کې پیدا کیږي. خلاصه دا چې له هر لحاظه یو ارزوي نو د دې نه لیکي ارزښت ډیر زیات ده. دغه به ارزښته پروژه الحمدلله اوس د شروع کېدو په درشل کې ده. موږ ولیدل چې د هرات ولایت د تورغونډۍ سیمې ته د ترکمنستان له اړخه نه لیکه هم را رسېدلې او حتی یو څه د افغانستان خاورې ته هم را اوښتې ده. د شروع کېدو دپاره یې ټولې امادګۍ هم ترسره سوي دي او دواړه لوري ښه کلکه ژمنتیا او امادګي لري چې دا پروژه په خیر سره شروع شي. او هغه څه قانوني مراحل اسناد چې د دواړو هیوادو تر مابینځ باید امضا سي، توافق ورباندې وسي، هغه مراحل هم الحمدلله نهایي سوي دي. نو په وروستي سفر کې د همدې پروژې د شروع کېدو دپاره په هغه تدابیرو باندې ښه غور وسو، له نږدې وکتل سو او امادګي هغه انتهایي حد ته رسېدلې او انشاءالله زر به خدای کول د دې پروژې د شروع کېدو خبر ترلاسه کړو. بله پروژه ورونو، تاسو پوهیږئ چې افغانستان په وچه کې یو حصار هیواد ده، له بحر سره لار نه لري. نو افغانستان ته هم د خپلو مالونو د انتقال لپاره او هم د افغانستان هغه موقعیت ته په کتو سره چې د جنوبي اسیا او د مرکزي اسیا د شمال او د جنوب تر مابین د وصل او د اتصال لار او نقطه ده، نو اورګاډي ته اشد ضرورت لري. په دې سلسله کې فلحال د ترکمنستان هیواد نه ریلګاډي پټلۍ تر تورغونډۍ پورې را رسېدلې ده. دلته به اوس ترکمنستان لوري په 2 پروژو باندې کار کوي. یو دا چې په خپله تورغونډۍ کې صفري نقطې ته نږدې به د اورګاډي د تخلیه کېدو او د بارېدو دپاره لوی لوی تاسیسات جوړوي، ګودامونه به جوړوي، د پرسونل او د مال او د مسافرو دپاره به ځایونه جوړوي. دا به هم انشاءالله په نږدې څو ورځو کې افتتاح شي. او دومره پروژه د خط احن په برخه کې دا ده چې د تورغونډۍ نه به دا خط هرات ته غځول کېږي. په اول قدم کې به 20 یا 22 کیلومتره کار ورباندې کېږي او وروسته به تر هراته پورې غځول کېږي. د دې به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې افتتاح وشي. بیا به وروسته همدغه ریل پټلۍ دا به بیا د هغې پټلۍ سره وصل کېږي چې بیا به هرات له کندهار سره او کندهار له بولدک او له چمن سره وصل کوي تر څو همدغه لاره بحر ته ورسي. همدارنګه کومه خط چې له ازبکستان نه راځي دا به بالاخره له دې خط سره وصل کېږي. بله پروژه مهمه پروژه هغه د برق ده. د برق پروژه بیا په 2 برخو ویشلی سو. یو هغه برق ده چې فلحال هم افغانستان ته راغلی ده او د هرات کې توزیع سوی ده، تقسیم سوی ده. خو چونکې هغه برق کمزوری ده، تر اوسه پورې پوره کفایت نه کوي، نو هلته د نورالجهاد په نامه باندې د برق یو بهترین او قوي سب سټیشن جوړ سوی ده او کارونه بالاخره نهایي سو او په راتلونکو څو ورځو کې به هغه سب سټیشن هم فعال کېږي، دغه افتتاح به هم کېږي. له دې سره به هغه برق چې له ترکمنستانه هرات ته راځي هغه به څو چنده تقویه سي
ډیر به هم سي او توزیع به هم زیاته سي. بل پروژه چې له همدې سره تړاو لري هغه د ټاپ پروژه ده. ټاپ بیا د برق 1500 بیګاواټه لاین ده چې هغه له ترکمنستان نه د افغانستان نه لارې پاکستان ته غځول کیږي. د هغه برق په انتقال او په تقویت کې به هم د نور الجهاد سب سټیشن چې جوړ شوی ده د هغه به رول کیوي. د برق لپاره هم موږ د ترکمنستان په خاوره کې ولیدل چې د ترکمنستان هیواد کارونه نهایي شوي وو، آمادګۍ یې پوره شوې وې. نو په دې برخه کې به هم انشاءالله په نږدې راتلونکي کې اقدامات کیږي. په مجموع کې دغه ډول لوی پروژې دا مستقیما له سیمې له هیوادونو سره د افغانستان په اړیکو هم اغیز لري او یو له بل سره ګټې تړل کیږي. دا هغه لاسته راوړنې دي چې بالاخره به ټول هیوادونه دې ته رسیږي چې یو بل ته ګټه ورسوي او د یو بل له زیان او تاوان نه لاس واخلي. افغانستان موجوده حکومت اسلامي امارت هغه اقتصاد محور سیاست او په عین حال کې هغه متوازن سیاست چې د سیمې له هیوادو سره بیا له سیمې نه ورهاخوا هیوادو سره داسې اړیکې غواړي چې د یو هیواد په ګټه د بل په ضرر نه وي. یو له هغو پروژو نه همدغه د ټاپي پروژه ده چې هم به هندوستان ګټه ځینې اخلي، هم به پاکستان، هم به افغانستان ته ګټه رسیږي، هم به ترکمنستان ته. له دې نه علاوه تاسو خبرېږئ چې د کاسازر پروژې په هکله هم نړیوال بانک آمادګي ښودلې ده. هغه به هم انشاءالله کار ورباندې شروع کیږي. همداسې له ترمیز د چې کوم د اورګاډي پټلۍ راوړي افغان ټرانس هغه به هم انشاءالله وصل کیږي له دې نورو سره او بالاخره به افغانستان د سیمې دپاره د اقتصاد او د اتصال په مرکز باندې بدلیږي.